د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړې له ویرې خلک اندېښمن دي. دا چې ولې په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ژمي په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول شمالاتي ولایتونو کې یو ځل بیا د جګړې د پیل ویره په خپرېدو ده او خلک له دې امله ډېر اندېښمن دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي تېر کال یې د جګړو له امله له خپلې ځمکې حاصل وانخیست. سږکال هم ویره لري چې د جګړو اور کروندې ونه خوري. دی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت ځواکونه یې لیدلي دي چې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. دلته صرف غریب ولس دی چې تل قرباني ورکوي. تېر کال مې هم د جګړو له کبله هیڅ حاصلات نه درلودل، سږکال به هم همداسې شي. طالبان دې کینی او د ټولو مخالفو ډلو خبرې دې واوري، جګړه پایله نه لري. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و، تر بیا ښه وخت.